دا دی وس وشو. آفرین زما زمريه، زه دې وژغورلم. دا وسله نوره ستا ده. دلته سره باندې به شرفانو چاډاز وکړه. که بې ځایه حرکت یې وکړ نو زړه پې مه سوځوه. سردار ورور مې راغی، اوس موږ ژغوري. بې ځایه مه هیله منده کېږه جلۍ. زه د غرونو ګیدړانو ته ورته والی نه لرم. سردار ورور دې تاسې نه ان خپل ځان هم نشي ژغورلی. ما ته یو ګیلاس قهوه راوړه. محاصره شوي یو قمندان صاحب، د کمانډو ځواکونه د باندې دي، د ګواښ لاندې راغلي یو. اپلاټې مه وایه، داسې قوت نشته چې زموږ ډله د ګواښ لاندې راولي. څوک بې ځایه حرکت نه کوي، عکس العمل هم نه ښیي. داسې ښکاري ګواکې مهمه نه ګڼي. شاطن زموږ د له منځه وړلو په اړه فکر کوي. ستاسې امر څه دی قمندان صاحب؟ جلیل، لیلا او آسمین د ګواښ لاندې دي. په ارامۍ سره دننه ځو او هغوی رااخلو. قمندان صاحب، زر شه بدبخته. تاسو زه ونه پېژندلم. که د ترور جوړ کسان هم راشي، هغه له ما څخه نشي ژغورلی. مخکې شه. اوبه راوړه. داسې مه کوه جلیل قمندانه، مه کوه. نه ظریف لمبرده لیکه. جلیل وروره خیر دی، زما خور مه وژنه، موږ خوشي کوي. ویې ویله ټلګی مشره، حذر کوه، نور نو صبر مه کوه، خپله دښمنه ووله. هغه د ژوند کولو حق نه لري. قمندان صاحب حالت بدل شو. دننه کېږم شاهینه. لاره خلاصه که شاهینه. داسې کول آسان دي. هم را پر ځای کېږي. دا ته څه کوې جلیله؟ زه څه کوم؟ هېواد د ظالم له ظلم څخه ژغورم بې شرفه.
وژنم دې. پخواني ملګري ها وایي چې موږ دواړه د یوې ډلې کسان یو ها. زه له تا سره په یوې ډله کې نشم اوسېدلی. وژنم دې بې شرفه وژنم دې. وژنم دې بې شرفه وژنم دې. خورې مه مړه کېږه. ودرېږه ودرېږه مه خوځېږه. خیر دی خورې مه مړه کېږه. دلته راشه ودرېږه. خورې ویښه شه. خور جانې خور جانې پورته شه. خوشي مې که خوشي که خورې خوشي که. نه خور جانې خور جانې. چغې مه وهه مخکې شه. خور جانې مخکې شه هله نو. زما ټول عمر غرونو کې ترهګرو پسې د هېواد په خدمت کې تېر شو. اوس د دې وار دی چې د ډګروال قاتل په خپل لاس له منځه یوسم. په همدې ډول دروغ ویلو سره د خپل ژوند ته دوام ورکه. صبر مه کوه ومې وله. عمره کلي جوړه کړه زه دننه ځم. ګاز وکړه. وسله دې وغورځوه وغورځوه. هغه وسله دې وغورځوه. خواره شئ خواره شئ خواره شئ. درته وایم چې وسله دې وغورځوه. وسلې مو ښکته کړئ ښکته کړئ وسلې مو. د خپلې خولې د خوند جوړولو لپاره مقاونه ده څکلې. آسمین لیلا چېرته ده؟ باران بدلله سردار وروره. باران مې خور ته پیچکاري وکړه. دا نوی رواج دی قمندانه. تا چېرته لیدلی چې یو څوک خپل قمندان ته وسله ونیسي؟ دا خیانت دی. د دې کار حساب به جلا ورکوي. دلته مو چې کومه بېادبي وکړه د هغې په بدل کې به سخته سزا وګورې. زه تاسو سره ژمنه کوم. سمه ده خو ستا د دې ډول کارونو حساب به څوک ورکوي؟ ته اوس هم نه یې پوه شوی جلیله. مونږ حساب نه ورکوو حساب یې کوو. داسې یوه اداره نشته چې له مونږ سره حساب یې وکړي. سمه ده خو په آخرت کې به څنګه شي؟ هلته به بیا څه کوې؟ په آخرت کې به له حساب څخه څنګه وژغورل شي ها؟ یو ګناهګار خپلې به خبرې ته ځواب ورکړه بریدمنه. کیدای شي چې مهم وي. ووایه کونک. یو لیکل شوی امر راغلی. موږ ته امر کړی چې له هغه ځایه باید ووځو. کوم کسان چې موږ نیولي دي هغوی هم باید خوشي کړو. موږ
موږ ته امر کړی چې خپل عملیات باید زر پای ته ورسوو. قومندان صاحب همدارنګه په دې امر کې راغلی چې جلیل قومندان زر پیدا کړو او د څېړنې لاندې ونیسو. پوه شوم کوناک. امر دې واورېدې لومړی بریدمنه، څه شي ته چې اړتیا وي هغه باید وکړې. زه بلوک ته راځم او خپله له مجرم څخه څېړنه کوم تر څو چې ما د قومندان قاتل نه وي پیدا کړی. د دې کار شاهد کلام نه پرېږدم. دا خبره دې په یاد ساته. د ډګروال قتل مې تا ته وسپارل لومړی بریدمنه. عقل دې په کار واچوه. ښه فکر وکړه چې ته چا ته ګواښ کوې. دا څه ډول د زهرو ضد پچکاري وه؟ زیلا نوره هم بدتره شوه. اوبه؟ دا خو اوبه دي. ته له لاسه وتلې جګړې پسې ګرځې لومړی بریدمنه. نور نو د بې ځایه حسد یې پرېږده. زه باران یم قومندانه. لیلا د مړه کېدو په حال کې ده. چاودین ماته د درملو په نوم اوبه راکړي دي. که پچکاري ورته ونه رسېږي لیلا مړه کېږي. زه د شمله بیل په مغاره کې یم. یوازې راشه که نه نو ما نشي پیدا کولی. د زهرو ضد پچکارۍ چیرته ده؟ که چیرې دې د لوبو کولو هڅه وکړه نو ډاډه اوسه چې زه دې وژنم. د نور څه په اړه فکر نه کوم. دې لیلا هم اوس دومره ارزښت پیدا که. هغه خو یوه نوې او ساده ترهګره ده. هو هغه یوه نوې او ساده ترهګره ده، خو د جلیل بېګناهي هغې پورې تړاو لري او ته به د یو ترهګر په صفت خلکو ته ور وپېژندل شي. د زهرو ضد پچکارۍ راکه. واخله لومړی بریدمنه. زموږ ترهګره به لږه نوره هم ژوندۍ پاتې شي. خو په یاد ولره هر څوک چې په دې کار کې لاسوهنه کوي هغه به وژل کېږي ستاسو په ګډون. چمتو شئ چې ځو. ته ښه یې؟ له خدایه شکر کوم. روغ رمټ یم قومندان صاحب. له چاتن څخه مې پچکاري واخیسته. له روغتون سره اړیکه ونیسه. زه په هغه باور نه لرم. په روغتون کې باید ځان پرې ډاډمان کړم چې دا د زهرو پچکارۍ هغې ته کومه ګټه رسوي که نه. اګیره ځواب راکه. ته څوک یې؟ زه یم ته زما د غږ له پېژندلو څخه څنګه په غرو کې ژوند کوې. زه چتن یم. اورم. زه سردار لومړی بریدمن تا ته درکوم. کوم ځای چې ښه یم هلته راشه. قومندان صاحب یوازې مه ځئ. زه هم له تاسو سره ځم. اوس ما پرېږده جلیله. ته خپله په لوی مصیبت کې اخته یې. د اوس لپاره ته د څارنې لاندې یې.
زر کوه قومندانه زر کوه بیړه وکړه زیلان مړه کیږي قومندان هیڅ کله نه راځي هغه یو هوښیار سړی دی هر ځای ته داسې په اسانۍ نه ځي ما چې درته ویل راځي نو بیا راځي دا یو اغېزمنه د زهره پیچکاري ده وخت مه ضایع کوئ ویسئ سردار قومندانه ما یوازې له تا سره مینه درلوده ته له ما سره واده کوې حق دی راوبخه وزغمه لیلا لږې نور هم وزغمه پام کوه چې ما یوازې پرېنږدې پام کوه زه تا ژغورم قومندان راغی ښکار زموږ دام کې ولوی ده ها زه هغوی ته ښیم چې زموږ ډلې باندې عملیات کول او هغوی ته ګواښ کول څه معنا لري هر څوک د خپل تیاری ونیسي ورو ورو مغارې ته نږدې کېږو زر کوه پیچکاري راکړه وخت نشته یوازې راغلی قومندانه په دې معنا چې زیلان ته ډېر ارزښت لري زما لپاره جلیل ارزښت لري یوازې یو کس چې کولی شي هغه وژغوري لیلا ده زیلان په هیڅ هم نه پوهېږي قومندانه خو ته پوهېږې که نه بارانه پام کوه چې د بې ځایه حرکت هڅه ونه کړې وسله دې وغورځوه داسې چې دنو دواړه غورځوو مونږ تېروتنه وکړه چې سردار قومندان مو هلته یوازې ولېږه زه د اوس لپاره یو ګناهکار یم له دې نه وروسته ته د امر صلاحیت لرې عمره کله چې لومړی بریدمن له مغارې څخه ووت ویې وله امرم په ځای کې قومندان صاحب
قماندانه د غرونو بل ډول قانون وي له راتګه مخکې د دا فکر کړی و چې بېرته به ژوندی لاړ شي ها زه چیرته یم؟ وژغورل شو زیلان ختم شو قماندانه د باندې راوځه ځان تسلیم کا افسوس دی وی پتا بیا دې چل وکه بیا دې له ما سره چل وکه ته هم یو لږ ګیدړانو څخه یې زه خبر نه یم قماندانه خو ښه وشول چې هغوی راغلل نور نو ستا د ختمېدلو وخت دی ګورم چې د چا د ختمېدلو وخت راغلی ته به هم راځې پاڅېږه قماندانه ګوره بیا یې نه وایم څلورو خواو ته ما سره یې د باندې راوځه داسې ونه کوي بدبختو زه یم قماندانه له دې ځای څخه روغ نشي وتلی هغوی خوشې که بې ځایه خبرې مه کوه که یو معمولي حرکت مو وکړه دوی به هم له ما سره ووژل شي صبر مه کوه بېشرفه سردار ووله د لومړي بریدمن مخه نیول شوې ده قماندان صاحب مخه یې بنده ده داسې چې دا نو لومړی د مخې کسان ووله زر کوه خدای دې ته ووهي مه رانږدې کېږئ که نه نو دا د ګیدړانو مشر وژل کېږي زه ټوکې نه کوم پوه شوئ دې خوا راشه لیلا باران قماندان پرېږده که نه نو زیلان ولمه ته داسې وکړئ بې شرفانو هغه قماندان وولئ خبره ده بې شرفانو عسکر را ورسېدل آگیرا شاته ګرځو شاته ګرځو بې شرفانو بیړه وکړئ هغوی بیا زما کار خراب که چته نه دا چې زه زندان ته ځم که نور څه نه وي یو سم لامل خو به پیدا شي یو ظالم خو به له دې هېواد څخه ورک کم څوک چې مړ وي هغه زندان ته نه ځي ته مړ یې د دې کار په پای کې زه هم وژل کېږم خو تا هم له ځان سره بیایم نه پرېږدم چې زما د مرګ نه وروسته دا هېواد ستا غوندې د ظالمانو لاسته وغورځېږي جلیله داسې مه کوه د مجرم کس وسله واخله لومړی بریدمنه واده نه اورېدې لومړی بریدمنه قماندان صاحب سردار لومړی بریدمن زما په مخ کې ولاړ دی او همدارنګه په څنګ کې مې جلیل ولاړ دی مخابره زر لومړي بریدمن ته ورکړه لومړی بریدمن سردار یم امر وکړئ قماندان صاحب جلیل ډلګی مشر سم د لاسه د څېړنې لاندې ونیسه لومړی بریدمنه امرم پر ځای کېږي قماندان صاحب
امر یې واورېده قومندانه. ته د مرخولۍ ته ځان غورځوې لومړی بریدمنه. څوک چې د مرخولۍ ته ځان غورځوي هغه مړ کېږي. دا چې څوک مړ کېږي او څوک پاتې کېږي په دې خدای پوهېږي. ته اندېښنه مه کوه جلیله، یوه لاره پیدا کوو. والله مونږ هم پوه نه شو چې عسکرو په مونږ برید وکړ. مونږ هم هلکان راواخیستل او بیرته شاته وګرځېدو. که عسکرو برید نه وای کړی زه پوهېدم چې څه وکړم، خو رښتیا وایي سرتیریا، خو ونه شو. صبر وکړئ بې شرفانو. له دې څخه وروسته ستا کار سختېږي سرتیریا. ګوره په دې غرونو کې باد ډېر ژر خپل لوری بدلوي. روژده پام کوه داسې فکر ونه کړې چې دا شمال به همداسې پاتې شي. له سازمان څخه راغلي دي. په خیر راغله قمندان صاحب، کاشکې خبر وای چې دا چې تا ډګروال ووژو په دې کار سره د سازمان ته ډېر لوی خدمت وکړه سرتیریا. مبارک دې وي درته. دا زما دنده وه قمندان صاحب. زیلان تا ته دې مبارک وي. په دې پوه شه چې تا یوه ډېره مهمه دنده په بریالیتوب سره سرته ورسوله. سازمان دا نشي هېرولی. واورئ سرتیرو، د دې کمپ مسؤلیت یوازې باران په غاړه لري. مرستیاله یم زیلان ده. دا د سازمان امر دی. د دوی امر به تاسو منئ. ډاکټره ستا له کارونو څخه خبر یم. نن به ته یا اعدامېږې یا به هم بیرته د لولان زندان ته ځې. د لولان زندان ته باران قومندانه ما وبخښه. زه سازمان ته د سپېغونې خدمت کوم. له دې وروسته هر څه چې ته وایې هماسې به کېږي. مونږ ډاکټر ته اړتیا لرو باران قمندانه، په درد مو خوري. تاسې کار مه لرئ. پرېکړه به زما مرستیاله زیلان کوي. زیلان سرتیری درکم دلته دننه شه، دننه شه. خوشې مې که ډاکټره، خدایا ډاکټره. زیلان بې ځایه چغې مه وهه. زارۍ درته کوم زیلان سرتیری، زما ژوند وژغوره. ما له تا سره ډېر زیاتی کړی دی او بیا یې نه کوم. ته باید د کمپ په مخ کې یو ژوره کنده وباسې ډاکټره، یوه ژوره کنده. زه پوه نه شوم. ژورې کړه، ژورې کړه. د همدې لپاره زه امر کوم چې ته پوه شې په هغې کنده کې زه تا ښخوم. قمندانه دا څه وایې؟ غلی شه، د زیلان امر پر ځای که. اوس نه غوږونه دې خلاص که او زما خبرو ته غوږ ونیسه ګوډه. امر وکړه قمندانه. څه خبره ده ګوډه؟ غږ دې ناست دی لکه چې په کمپ کې هر څه برعکس روان دي، لکه چې څوک ستا خبرو ته غوږ نه نیسي. ته اندېښنه مه کوه ګوډه،
زما امر په ځای که زه هلته درځم او د کام مشري بېرته تاته درکوم. اورم قمندانه، ستاسې امر څه دی؟ امر وکړه چې زه دا ټولګي دړان ووژنم. ډېرې خبرې نه کوم ګوډه. لیلا زر ونیسه نقاب پرې کش کوه، د کایان مغارې ته یې ولېږه. سمه ده خو باران په اصل کې باید هغه له مخې لرې شي قمندانه. که باران نه وي نو لیلا زما امر هرومرو مني. زما اصلي موخه حسین باران دی ګوډه. د ډلګي مشر جلیل د وژلو لپاره زه حسین باران ته اړتیا لرم. ښکاره ده چې د لیلا څخه د هغه په کارولو کې ګټه اخلم. د دې کارونو نه وروسته ته بیا په هغه کام کې مشر کېږې. اوس پوه شوې؟ هو ډېر ښه پوه شوم. اورم کونجا. کله چې اګیله چاتن سره خبرې کولې وام اورېدل قمندانه. چاتن ویلې چې جلیل به په زندان کې ووژنو. دا کار د باران په مرسته کوي. څوک را روان دي باید خبرې بندې کړم. بې شرفانو. د خاینانو د جلیل شانی ولې د ملګرو د ډګروال د وژنې په تور هغه زندان ته لیږي او بیا هڅه کوي چې هلته جلیل ووژني. په دې ډول سره هم دا دوسیه تړي او هم هڅه کوي چې پرته د کومې ستونزې د رامنځته کېدو څخه ځان په اسانۍ سره وژغوري. د دې کار د مخنیوي لپاره باید موږ یو څه وکړو. جلیل باید زندان ته لاړ نه شي. ستاسې امر څه دی قمندان صاحب؟ قمندان صاحب دا نوی راغلی دی. ووایه شفیقه، د دې خبرو سره عادت شوي یو. ووایه شفیقه، ووایه. امر راغلی دی قمندان صاحب. موږ ټولو ته امر شوی تر هغو چې جلیل دلته د څارنې لاندې وي او تر څو چې بل امر نه وي راغلی موږ له بلوک څخه په هیڅ حالات کې د باندې نشو وتلی. له موږ سره یې جګړه پیل کړې ده شفیقه، خو په دومره اسانۍ سره موږ ماته نشو خوړلی. نوې دنده دې مبارک شه لومړی بریدمنه. هغه لیک چې تا ته لېږل شوی دی هغه ته درناوی وکړه. رسمي امر دی. ډلګی مشره ما زر تر زره د مجرم څنګ ته بوځه. څه خبره ده لومړی بریدمنه؟ غوږونه دې کومه ستونزه لري؟ درته مې ویل چې ما نظارت خانې ته بوځه. سمه ده. داسې مه ووایه چې سمه ده ډلګی مشره. تا ته هېچا نه دي ښودلي چې له مشرانو سره باید څنګه چلند وکړې. ښکاره ده چې دا ځای د ځناورانو په غوجله بدل شوی دی، خو زه به دلته نظم رامنځته کړم. اوس نو ما د مجرم څنګ ته بوځه. امرم پر ځای کېږي. پپخو درېږه، پپخو درېږه، پپخو درېږه ډلګی مشره. پپخو درېږه ډلګی مشره. پروتوکا
درته مې وویل پروت وکه لکه چې کوڼ یې. دا غواړي چې ما احساساتي کی. پام کوه ډلګی مشره، پام کوه چې لوبه کې ښکیل نشي. د دې لپاره چې خپل حق څخه دفاع وکړي نو اوس باید امرونو ته غاړه کېږدي. وسخېږه. اعتراف وکړه. د ډګروال په وژلو اعتراف وکړه. ته باید ووایې چې ډګروال ما وژلی. په خپلې ګناه د اعتراف وکړه. ووایې چې هغه ما وژلی. ډلګی مشره ووایې چې هغه ما وژلی دی. په پښو ودرېږه. قومندان صاحب درته مې وویلې پروت وکړه، پروت وکړه. اعتراف وکړه، اعتراف وکړه. لاړ شئ، خپلو ځایونو ته لاړ شئ. قومندان صاحب ما پرېږده چې لاړ شم، په دې سر یې وولم. فرحانه ما اوس مه لیونی کوه، درته مې ویلې لاړ شه. امر کوم خپلو ځایونو ته لاړ شئ. دننه شئ. ووایه چې هغه ما وژلی دی. اعتراف وکړه بې شرفه، اعتراف وکړه. ووایه چې ډګروال ما وژلی. اعتراف وکړه بې شرفه. اعتراف وکړه. زر کوه بې شرفه، اعتراف وکړه. جلیله ووایه چې ډګروال ما وژلی. جلیله خدایا د ډګروال په وژلو اعتراف ته قهار یې. خدایا ته قهار یې. د خپل د قهار نوم د درناوي لپاره خیر دی زموږ بیچارهو لپاره یوه چاره پیدا کړه. بس دی، دا کار نشم لیدلی او نه یې شم زغملی. ته ښه کار نه کوې لومړی بریدمنه. ته له هغه څخه یوازې پوښتنه کولی شي، فزیکي فشار پرې نشي راوستی. پوه شوې؟ دا چې زه تاسو سره څه کوم په اړه یې فکر هم نشي کولی. زموږ ځای معلوم دی، زموږ نوم معلوم دی. د لاسه دې چې هر څه راځي هغه ترسره کړه. دا تیار کړه ډلګی مشره، محکمې ته یې بیایو. دا د ډګروال قاتل دی. پوه شوې؟ ګوره په دې خبره ښه ځان پوه کړه. د دې ځای مسؤلیت زما په غاړه دی. دلته چې زه څه وایم هماغه به کېږي. اوس نو د باندې وځه. زه په دې ښه پوهېږم چې له کوم ځای امر واخلم. اوس نو ځه لاړ شه، هر چا ته چې شکایت کوې ویې کړه. عقل دې په کار واچوه ډلګی مشره. د دې کار پایله به دې ښه نه وي. موږ په حساب ورکولو او په حساب اخیستلو ښه پوهېږو. که ته کومه بله ستونزه لرې نو راځه چې د باندې لاړ شو. هلته به بیا یو بل سره ووینو. اوس ووځه. قومندان صاحب موږ ته امر کړی چې د بلوک څخه باید د باندې ونوځو. قومندان صاحب که زه سردار اوسم نو د دې کار شا نه پرېږدم. صبر وکئ،
دې ډول ظلم کولو ته اجازه نه قومندان صاحب لږ ورکوم صبر وکړئ. جلیل له لاسه ځي شفیقه. اوس د صبر کولو وخت دی. جلیل ژغورم او د حقیقت د ښکارېدلو لپاره ثبوتونه پیدا کوم. د خدای په مرستې سره هغه ځای کې چې جلیل ساتل کېده هغه ځای لټوم. په اړیکه کې اوسه. وای 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 دې کار ته اوس ګوره ته لکه چې خپل ځان د باران قومندان مېرمنه ګڼې زیلان سرتېرې ته نه پوهېږې چې واده کول زموږ منځ کې ګناه ده همدارنګه نوې وسله دې هم لاس کې نیولې ده ته لکه چې غواړې په دې نوې وسلې زه نښه وولم ها زیلان سرتېرې د ارزاق په مغارې کې تا ته باران قومندان په تمه دی. دا وسله پاکه که که کومه خیره مې پکې پیدا کړه نو په دې کام کې د ژوند ښخومه په دې پوشه. ته لږ صبر وکړه البته چې وخت بدلېږي. ګوره هلکه کله چې د دښمن ولیده نو داسې ډزې پرې وکړه. هغوی څوک دی؟ ودرېږئ. دا څوک ده؟ څه یې کړي دي؟ له نوو سرتېرو څخه ده. کله چې له کمپ څخه تښتېدله ومونیوله د لولان زندان ته یې بیایي. مخې لوڅکه ګورم چې دا څوک دی چې زما له کمپ څخه تښتي. باران قومندانه د سازمان څخه یو کس راغلی دی. سمه ده ورځم. دا بیسئ.
ژوندی ده آرام اوسه ته څوک یې نوم مې ناوین ده چتن زه د هغه مرستیاله یم په اصل کې زه د هغه مرستیاله وم خو چتن هغه زه وکارولم هغه پچکارۍ ډلګي مشر ته اما وکړله زه هغه چتن تباه کوم اما سره ځینې شیان شته چې هغه تباه کولی شي شفیقه دیپو ته یو څو کسه راولېږه کامرا او ځینې نور اسنادونه شته همدارنګه یوه زخمي ښځه هم شته د چاتن مرستیاله ده نوم یې ناوین دی پلټنه یې وکړه زه هغه روغتون ته بیا یم امر پر ځای کېږي قومندان صاحب ځان دې مه ستړی کوه ستا د ژوند د ژغورلو لپاره پوره هڅه کوم زه چیرته یم تاسو له ما څه غواړئ تاسو څوک یئ څه دې پیدا کړل شفیقه نوم یې ناوین دومان دی د کلونو راهیسې د چاتن په ډله کې کار کوي تل له چاتن سره وي دغه نږدې کس ګڼل کیږي کیدای شي چې د مهمو معلوماتو څښتنه وي خدای لوی دی چاتنه ستا غوندې کسان چې هر څومره ناوړه پلانونه جوړوي جوړ دي کی کوم پلان چې پلی کیږي هغه یوازې د خدای پلان دی ځئ لاړ شئ هلته څوک دي تاسو څوک یئ تاسو له ما څه غواړئ موږ د تورن کس بیولې ته راغلي یو شفیقه محکمه ماښام ته نه پیلېږي ډلګۍ مشره اوس وخته نه ده امر شوی ډلګۍ مشره وخت یې غوښتی دی سمه ده ډلګۍ مشره لږ صبر وکړه زه جلیل قمندان راولم زر کوئ زر کوئ همدلته ودرېږه بیا سره مخ شو ها لیلا ادا دې ودلیدل د دې ځای هره لاره ماته راغلې ده بی شرفی
حالت یې څنګه دی ډاکټره؟ سربیره پر دې چې ډیره وینه له لاسه ورکړې بیا هم د مور حالت یې ښه دی. موږ هڅه کوو چې ماشوم یې وژغورو. ماشوم؟ کومه ښځه چې تاسو دلته راوستې ده هغه امیندواره ده. خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي. د مور او ماشوم ژوند د خدای په لاس کې دی، خو هیله کوم چې تاسې هم خپله هڅه وکئ، ځکه چې د دې ژغورل زموږ لپاره ډېره مهمه ده، تر څو وکولی شو چې د ډېرو بېګناهو خلکو بېګناهي ثابته کړو او یو رذیل کس خپلې سزا ته ورسوو. څه چې مو د لاسه کېږي هغه کوو. ناروغه له قومندان سره لیدل غواړي. یوازې د یو څو دقیقو لپاره. قومندان صاحب، د عملیات څخه کېدای شي چې زه ژوندی ونه وځم. دا چې هغه بې شرفه له ما سره چې هر څه یې کړي هغه ټول درته وایم. په خېټه کې مې د چاته ماشوم لیږدومه د دې لپاره چې زه هغه ماشوم نړۍ ته رانه وړم. هغه له ما سره داسې وکړل. پوهېږم. زه د هغه په اړه په هر څه پوهېږم. هغه پېژنم. موږ له هغه سره په کلي کې د یعقوب په کور کې لیدنه وکړه. د ښوونکو د وژلو لپاره یعقوب له ځان سره وسلې ساتلې وې. د عامه وژلو پلان یې له یعقوب سره ونیوه. هغه یعقوب پیدا که قومندانه. د خدای کار ته وګوره. د هغه چاته نومي بې شرف سړي نقابه وغورځېږي. ما ته زر د هغه یعقوب نومي بې شرف سړي پته راکه. یو کوناکیاو. ووایه کوناک. د جلیل د بیولو لپاره راغلی دی قومندان صاحب، تاسې خبر اوسئ. د محکمې څخه مخکې بیایي. د حیرانتیا خبره نه ده شفیقه، خو د هغه بې شرف نقاب به وغورځېږي. هغه هم پراته زندان ته د جلیل له تلو څخه. زه د ساکزله کلي ته ځم شفیقه. ساکزله کلي ته؟ پوه شوم قومندان صاحب. د بلوک د مخابرې غږ مې آخر لاسته راوړه قومندان صاحب. د سردار قومندان ځای مې پیدا کړ. د ساکزله کلي ته ځي. ساکزله کلي ته؟ هغه څنګه هلته ځي؟ هغه لومړی بریدمن غواړي چې موږ سره لوبه وکړي. هغه ته باید یو ښه ځواب ورکړو. موخه کلي ته دننه شوه. ماما د یعقوب په نوم یو کس راټوم. هغه خواته دی. هغه خواته. ژوندی اوسئ. خیرت خو به وي قومندان صاحب. یعقوب ته یې؟ یعقوب نشته، په سفر کې دی. استانبول ته لاړه. زه یې خپلوان یم. زه به له تاسو سره مرسته وکړم. ژوندی اوسئ. زه باید له هغه سره خبرې وکړم. د یعقوب د ټلیفون شمیره تا سره شته؟ هغه اسانه ده. ته ستړی راغلی یو څه خو وڅکه. زه به تا ته شړومبې راوړم. ژوندی اوسئ. بیا بل وخت. داسې نشي کېدلی. زر یې درته راوړم.
زر خو اغیزه کوي که نه؟ په یوې شیبې کې اغیزه کوي. ته دا اوس که قومندانه ما د هغه د ټلیفون شمیره پیدا کړه، لیکم یو درته یې راوړم. ژوندی اوسې. دوی ډېره مینه لري چې یو انسان وغولوي، خو اوس داسې یو وخت نه دی. خیرات خو به وي قومندانه، ودې نه څکل. زه باید لاړ شم. څه خبره ده؟ قومندان ځان وژغوره او موږ یې تباه کړو. مردار شئ. لومړی بریدمنه بس دی، بس دی. هغه بې شرف یو مهمه شاهده ووژله. هغه فکر کوي چې حقیقت به پټ شي. نه پوهیږي چې په هر څه خدای پوهیږي او ویني یې. هغه ظالمانو ته وخت ورکوي، خو هیڅ کله هم ورسره مرسته نه کوي. کله چې وخت راغی نو ستا له ناوړه اعمالو څخه به پوښتنه وشي. ته څنګه له دې کارو سره دې په دې غرو کې ژوندی پاتې، یو کار دې هم سم ونه که. داسې څنګه وشول؟ زه د زیلان کنټرولولو ته راغلم، هغه دلته تړل شوې وه. وروسته یو ناڅاپه تاسو څوک یئ؟ له ما څخه څه غواړئ؟ ما خوشې کوئ؟ خیر دی. کله چې په هوښ راغلم. سمه ده غلی شه. باران باید هرومرو دلته راشي. حمدي ووایه قومندان صاحب. زر در زر د لیلا صاحب شوي غږونه پیدا که. زما تلیفون ته یې ولېږه. قومندان صاحب واورئ، ستاسو د کسانو په اړه خبرې کوي. همدا چې نوي له عملیات څخه وتلی، هغې نه سمدلاسه معلومات غواړو. بیا له سره اظهارات اخلو، بیا درته خبر درکوو. بیا یې اړیکه پرې شوه قومندان صاحب. ناوین نه ده مرداره شوې. اوس پوه شوم چې د یعقوب لټول ته څنګه خبره پیدا شوه. که زه اوس لومړی بریدمن له منځه ویې نسم، هغه به هرومرو ما له منځه وړي. قومندان صاحب، که تاسو غواړئ چې وتښتئ نو دا زولنې ستاسې مخه نشي نیولی، همداسې نه ده؟ زما لپاره ځان د پوښتنې لاندې مه راوله، خپله دنده سرته ورسوه. ما ته وګورئ، پام کوئ چې کوم لیونتوب ونه کوئ. یو له بل سره مرسته وکئ، یو بل وساتئ، مه بې همته کېږئ، اندېښنه مه کوئ. له سردار قومندان څخه مو ساتنه وکئ. شاهینه، د فاطمې زوی دې تا ته امانت وي. امرم پر ځای کې قومندان صاحب.
لومړی بریدمن له کلي څخه ووت. که څنګه آرامه کوم باران سرتېریا د لالا په زندان کې زه ډېر ځورولی یم. ځان مې کمزوری شوی. زما ځان یو اوږدې مودې لپاره استراحت کول ته اړتیا لري بارانه. په دې کنده کې استراحت کولی شي ډاکټره. د خاورو لاندې استراحت کول تا ته ډېره ګټه لري. ګوره سرتېریا ما زیلان نه مژله. ما هغه له کنده څخه راویستله. یعنې ما د هغې وړتیا لیدله سرتېریا. د هغې د ښه والي لپاره یعنې هغې ته مې زده کړه ورکوله. ښه ده، موږ هم ستا د زغملو وړتیا ګورو چې ته پرته له اکسیجنه څومره ژوند کولی شي. هو همداسې به کېږي. همدومره پلټې ویل بس دي. دوام ورکه، ژورې که. باران قمندانه د کمپ په ټولو ځایونو کې مې ولټوله. زیلان سرتېري نشته. هغه به چېرته تللی وي؟ ته څوک یې؟ ته ولې له ما سره مرسته کوې؟ هر څوک چې خدای دې له تا راضي شي ژوندی اوسې. یوزیا او کنا کاجل اورم دوام ورکه. د ډګروال مېرمنې اغلې هولې زنګ ووهه. هغې سره کوم اسناد شته؟ ته باید له هغې سره په عاجل ډول سره ووینې. هغې خپله پته راته راکړه. پته یې په شفر کې راکه. په شفر کې یې راکه. د نوي دندې مبارکي مې درکوله بارانه. ته څه غواړې چتېنه؟ زه ستا ښه والی غواړم بارانه. مېرمنه دې هم همداسې. که ته باور نه کوې نو له هغې څخه پوښتنه کولی شې. خبرې وکړه لیلا. ما خوښه کوي. واده اورېدل. ګوره چتېنه، که چېرته په زیلان څه وشول نو دا ځل در باندې زړه نه سوځوم. زما د وسلې 14 مرمۍ به ستا په سر کې دننه شي. پوه شوې بدبخته؟ ها؟ ارامه اوسه بارانه. زه تا ته ځای ښیم. هلته راشه. باید همدا ځای وي. کم ته لاړه شه. پام کوه چې باران ته ځان ښکاره نه کړي. زما امر ته په تمه شه. د زیلان د له منځه وړلو لپاره هر امر ته چمتو یم. بسنه کوي چې زیلان ووژل شي. راپور راکړه. قوماندان صاحب، ډلګی مشر ونیول شو. زندان ته یې ولېږه. زندان ته نه، خبر دی بیایي. ډلګی مشر خبر نه دی.
هولیه مېرمنې ایوان دلته کار کوه دوی یو سندونه دلته ول هغه یې واخیستل او وتښتېدل سردار قمندانه دا څه وشول ووایه آرامه اوسه هولیه مېرمنې پام کوه چې ونه خوځېږې آرامه اوسه زه نشم کولی چې دا وباسمه کېدی شي چاودنه وکړي کوناک یوزیو شفیقه یو ډلګی مشر شته چې د بم شنډولو متخصص وي زه باید عاجل له هغه سره خبرې وکړم پوښتنه مه کوه بیړه وکړه شفیقه زیلان چیرته ده درته وایم زیلان چیرته ده او بارانه لږ ارامه اوسه لیلا په دومره اسانۍ سره نشي لیدلی لومړی ته باید زما یو کار وکړې له ما سره لوبې مه کوه مېرمن مې چیرته ده اوس هم نه یې پوه شوی که نه که زه وغواړم ستا او تا سره چې نور څومره کسان دي د ټولو څخه په یوه شیبه کې وباسم له دې څخه وروسته به یوازې زما اطاعت کوې که نه نو ته چې هغې لیلا سره مینه لرې هغه به زه په خپلو لاسونو ووژنمه سور زیړ او یو یې هم شین لاین دی قمندان صاحب تاسو چې کوم رنګونه وویل هغه په هر ډول بم کې اوسېدلی شي د لاینونو د نښلېدلو ځایونه مهم دي د نښلېدلو ځایونه یې په موادو پټ کړي دي زه یې نشم لیدلی موږ باید بیړه وکړو یرګینه موږ بیړه نشو کولی قمندان صاحب بیړه کول زموږ دپاره د مرګ معنا لري موږ پوره 3 دقیقې وخت لرو زازر کوه زیلان سرتیری باران قمندان ته لټوي چیرته دی په سلاکوټ کې دی باران قمندان لټومه هغه چیرته دی دننه دی دا یو دم دی پیرهدارانو خاینانو خوشکای اوس نو موږ باید بیړه وکړو یرګینه قمندان صاحب موږ باید د لاینونو د نښلېدلو ځای وګورو خو د نښلېدلو ځای ته به لاس نه وربړې خو ډېر پام کوه چې کوم لاین درنه ونه کېږي ویل یې څومره اسانه دي که دا بم وچوې د په دې کور کې به زموږ یوه ټوټه هم پیدا نه شي سمه ده یرګینه زه اوس د نښلېدلو ځای ګورم لاینونه له یو بل څخه لرې که قمندان صاحب یو له بل سره باید نږدې نه شي بیا یې پرېږده صبر وکړه قمندان صاحب هغه مه پرېږوه وخت نه دی پاتې یرګینه شین لاین پرې کم که سور زر کوه چې خلاص شي قمندان صاحب کېدای شي د داسې ځای سره نښلېدلی وي چې موږ یې نشي لیدلی په دومره اسانۍ نه شنډېږي له هغه ځایه باید زر وځې دلته هولیا مېرمنه ده زه هغه هېڅکله هم نه پرېږدم ځه لاړ شه سرداره مه پاتې کېږه لاړ شه ځه ته لاړ ما شه تر اوسه داسې هېڅوک هم نه دي پرېښي زه به مې قمندان ته څه وایم څوک د چې ښودلې وه هغه په لاره کې ده
آفرین کرا کرا زده کوي چې څه ډول یو کار سرته ورسوي نور نو باران او لیلا نشي کولی چې بیرته کام ته وګرځي په کام که چې هر ډول پاچاهي کوي ویې که خو زما اطاعت به نه هېروې خدایا ته راسره مرسته وکړه قماندان صاحب څه وشول مردار شول نه قماندان صاحب ونه چاوده مخکې له چاودنې نه یې شنډ که وژغورل شول نو د دې لومړي بریدمن عمر اوږد شو زر تر زره بل پلان ته دننه شئ زما د خاوند وژلو هغوی ته بسنه ونه کړه هغوی زما څخه نور څه غواړي له تاسې څه نه غواړي هولیې مېرمنې له ما څخه یې غواړي چې ستاسې د وژلو تور په ما ولګوي د دوی ستونزه څه ده دوی چاته کار کوي دوی ولې موږ په خپل حال نه پرېږدي قماندان صاحب هولیا مېرمنه مې په کور کې پرېښوده شفیقه لارې ته خپله وځي موږ باید خپل چمتووالی ونیسو پوه شوم یو ځیاو له جلیل څخه کوم خبر نه لرې ویني قماندان صاحب ملکي زندان ته یې ولېږه هغه ځای خو له ترهګرو څخه ډک دی هغه یې په رسمي ډول وژلو ته لېږلی زه هلته ځم شفیقه پوه شوم قماندان صاحب داسې څنګه وشول موږ به په زحمت او سردار قماندانه وسله دې وغورځوه تاسې څوک یئ چې زه تاسو ته خپله وسله وغورځوم کله چې زه مې خپله وسله وغورځوم باید خپله ساه هم ورسره ورکړم
دا ډلګی مشر نه دی سرتیرو؟ هو همدا دی ډلګی مشر جلیل. څه خبره ده ډلګی مشره؟ کوم شمال ته دې خواته راولېږلې؟ د ده اجل راغلی دی هلکانو. زه دې ونه پېژندم ډلګی مشره. بے شرفه دا زما ځای دی د زندان موږکه. پاکې که بې شرفه پاکې که پاکې که. دروازه خلاصه که. څه کوئ داسې مه کوئ. دا څه حاله ما چولی دی. څه کوئ؟ لرې شئ لرې شئ. راځئ را میدان ته شئ. د دې کار حساب به ورکړئ. وای دا ښه کار دی. په دې معنا چې زه باید غرونو ته لاړ نشم. دلته په کافي اندازه موږکان شته. ها غلی شئ بې شرفانو. تر اوسه لا وخت شته. پرېږده چې ډلګی مشر لږ ارام وکړي. په دومره اسانۍ سره باید ونه وژل شي. ډېر درد باید وویني. ډېر. خدا ځای په یاد دی راغی که نه لومړی بریدمنه؟ ستا د پلار د ښکار کولو ځای. د دې لپاره مې دلته راوستلې چې پردي ځي کې ښخ نه شي. خپل په ارزښت پوه شه. د دې کارونو حساب به ورکړې. سردار لومړي بریدمن د دې لپاره ځان وژنه وکړه چې د هغه په اړه څېړنې او پلټنې پیل شوې. ځکه یې داسې وکړه. د همدې لپاره ښه خبر دی که نه؟ خبرونو کې به هم داسې وویل شي. ناوین له عملیات څخه وتلی ته قمندان صاحب. حیران شوې لومړی بریدمنه؟ کله چې له تا سره مې کار خلاص شو زه د ناوین پوښتنې ته ځم. نور نو په هغې نړۍ کې کولی شي چې د هغې زهرات واخلې. رضالت دې نه خلاصېږي خو یو څه شته چې تا هیر کړي دي. که وخته وي که ناوخته. خدای به ستا پلانونه او ستاسې ټول دامونه په سیند لاهو کړي. دلته یو کس شته چې ته ورسره ډېره مینه لرې. قمندانه لیلا ما خو تا ته ویلي و لومړی بریدمنه
چې خپل دښمنان سوځوم خو که ته زما له اوامرو څخه اطاعت کوې او زما په خوښه کار کوې نو تا سره په ګناهونو کې له شریکېدلو څخه سوځېدلو ته ارزښت ورکوم. ته په رښتیا سره چې یو احمق انسان یې لومړی بریدمنه. زه هسې نه له احمقانو سره کار نه کوم. لیلا خوشیکه ستا ستونزه له ما سره ده. بخښنه غواړم د هغې وژل له مخکې نه پلان شوي. ستاسو په اجازه زه نور ځم. لیلا خوشیکه همدومره کیندل بس دی بې شرفه. قمندانه زه دلته وژل کېږم. خیر دی ما له دې ځای څخه وباسه. اوس ستا لپاره همدومره ډار بسنه کوي. اندېښنه مه کوه تا دلته نه ښخوو. وګوره موږ څوک دلته ښخوو. رای والی خدایا تاسو نیکمرغه ماشوم د خدای په مرسته سره وژغوره. ډېر شکر کوم. خدای ته زما ټولې ګناوې وبخښه. د بخښنې غوښتنه کوم. په ماشومتوب کې مې له پلار سره دلته راغلی وم. پلار سره مې لاس په لاس دلته ګرځېدم. ما له تا سره په رښتیا مینه درلوده لیلا. په عمر کې مې د لومړي ځل لپاره ژوند وکړ. مخکې به مې د شپې لخوا زړه سوځېده. دا اور ما نشي سوځولی. بسنه کوي چې ته زما څنګ کې یې. ما هم نشي سوځولی سردار قمندانه. دا اور هسې هم زما زړه کې شته. ما هم ستا په پېژندلو سره ژوند کول پیل کړل. د وخت په تېرېدو سره د ژوند کول په خوند پوهه شوم. زموږ په نصیب کې یو ځای ژوند کول نه ول خو یو ځای مرګ لیکل شوی دی. په دې حال